ستړي مشئ زه سنا صافی یم د نن اپریل 28 نړۍ دا وخت ګوري له څو میاشتو ځنډ وروسته د امریکا ولسي جرګې بالاخره د روسیې له یرغل سره د اوکراین مبارزې لپاره له دغه هیواد سره د امریکا د 1.8 میلیارډ ډالرو نوې پوځي مرسته تصویب کړه. په دې مرسته کې مهمات او هوایي دفاع شامله ده. امریکایي ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې هرکلی کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي د امریکا دغه ملاتړ ډیر مهم بللی او وايي د زرګونو خلکو ژوند به وژغوري. زموږ د شمالي امریکا خبریاله نومیا اقبال رپورټ لري. On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed. د شیبې ته له څه باندې شپږو میاشتو راهیسې انتظار وشو او بالاخره اوکراین ته د نورو پوځي مرستو طرحه تصویب شوه. نن د امریکا د ملاتړ او مرستو په اړه هغه پریکړه وشوه چې موږ ورته په تمه وو او د ترلاسه کولو لپاره یې موږ سخته مبارزه کړې وه. ولسمشر زلنسکي د امریکا له قانون جوړونکو سره د دوی ملاتړ ترلاسه کولو لپاره مخامخ کتنې درلودې. کانګرس کې ډیرو د رای ورکولو پر مهال د اوکراین بیرغونه پورته کړل، خو لا هم اختلافات شته. د دیموکراتیک ګوند ځینې غړي د کیف ملاتړ کوي، خو جمهوریان بیا دومره نه کوي. نن امریکا وپلورل شوه. د کانګرس ځینو غړو د امریکا د استازو جرګه کې د اوکراین بیرغ ورپاوه. داسې حال کې چې موږ د خپلو پولو خوندي کولو لپاره هیڅ نه کوو. زما په اند امریکایان به ډیر په غوسه شي. خو د جرګې مشر جمهوریت غوښتونکی مایک جانسن بل ډول احساس لري. د لایحې تصویب لپاره ان خپل دنده خطر کې اچولې. یو زوړ پوځي متل دی چې موږ به د خپل زامنو خپل سرتیرو پر ځای بهر ته د جګړې لپاره مرمۍ استو. زه فکر کوم دا یو مهمه شیبه ده او د دې پریکړې لپاره یو مهم فرصت. اوکراین وايي د روسي ځواکونو په شاکولو لپاره مرستې ته سخته اړتیا لري. د دې لایحې تصویب د دواړو ګوندونو لپاره یو مهمه شیبه وه، څه چې واشنگټن کې ډیر نه لیدل کیږي. بل ګام کې به راتلونکي اونۍ مشرانو جرګې ته ولیږل شي او بیا یې ولسمشر په لاسلیک کولو سره په قانون بدلوي. روسیه دا کار د تروریستي فعالیتونو مخامخ ملاتړ بولي، خو ولسمشر بایدن وایي دا مهم ګام دی. دلته چارواکي وایي پوځي مرستې چمتو دي او تمه کیږي چې وسلې به له یوې اونۍ په کمه موده کې د جګړې ډګر ته ورسیږي. په هر وخت کې له تیرو 2 کلونو راهیسې د بي بي سي روسي څانګې خبریالان له یوې بلې ملګرې رسنۍ سره چې میډیا زونه نومیږي په اوکراین کې د څه باندې 500,000 وژل شویو روسي سرتیرو د هویت پر کره کولو یا تصدیق بوخت وو. دوی موندلې چې دا شمیر له هغه 8 برابره ډیر دی چې روسیې تر اوسه منلې ده. د بي بي سي لخوا راټول شوي ارقام ښیي چې د جګړې په 2م کال کې د لومړي کال په پرتله ډیر روسي سرتیري وژل شوي دي. زموږ خبریاله اولګا ایفشینا نور جزئیات لري. په روسیه کې د هغو قبرونو شمیر په چټکۍ وده کوي چې په جګړه کې وژل شوي دي. د نومبر 5 د نومبر 9 د مړینې د نیټو لس جوړولو لپاره رضاکارانو موږ ته دا ویډیو له ولادیوستوک ښاره رالیږلې او دا له پاسه د همدې هدیرې انځور دی. په تیرو 2 کلونو کې قبرونه 2 برابره ډیر شوي. داسې بیلګې د روسیې په ټولو هدیرو کې لیدل کیږي. د یرغل له پیله بي بي سي او ملګري د قبرونو عکسونه د ټولنیزو رسنیو پوسټونه او مقالې تاییدوي چې د اوکراین په جګړه کې د وژل شویو روسانو شمیر معلوم کړي. تر دې دمه مو 50,000 نومونه تایید کړي دي. زموږ معلومات ښیي چې روسیې د یرغل لومړي کال پرتله په 2م کال کې 23% ډیر سرتیري له لاسه ورکړي دي. دا زیاتوالی په تاکتیکونو کې بدلون ښکارا کوي. په لومړیو کې روسیې په مسلکي سرتیرو تکیه وکړه چې د پیچلو عملیاتو تر سره کولو لپاره استول شوي وو. خو د 2023م کال له جنوري روسیې زرګونه به تجربه سرتیري داسې ځای ته واستول چې سرتیري د غوښې ماشين ګڼي. روسان اوس د دې توان لري چې کله برید ته ځي نو د اوکرایني پوستو پر ضد د مقاومت لپاره خورا ډیر ځواک راوړي. تر هغه چې اوکراینیان د وسلو په برخه کې انډول بدل نه کړای شي د غوښې د ماشين تکتیک ښایي پر لومړی کرښه د محدودو سیمو نیولو کې همداسې بریالي روان ووسی. بندیان ګمارل شوي وو او جګړې ته لیږل شوي.
په پاوز کې د ګمارل شویو زندانیانو اوسط معلومولو لپاره موږ څه باندې زر زندانیان وڅارل له هغه ورځې چې پاوز ته تلل تر هغه ورځې چې مړ شوي دي. زموږ معلومات ښیي چې زموږ په څېړنه کې له نیمایي ډیر بندیان لومړۍ کرښې ته د رسیدو په 12 اونیو کې مړ شوي دي. په داسې حال کې چې زموږ په شمیرو کې یوازې هغه مړینې شامل دي چې په عام ډول ریپورت شوي، خو په ټوله روسیه کې د هدیرو شمیرې وړاندیز کوي چې رښتینې شمیرې ښایي 2 برابره لوړې وي. د تبصرې لپاره موږ د روسیې حکومت نه غوښتنه وکړه، خو ځواب یې رانه کړ. دا چې روسي ځواکونه مخته د تګ هڅه کوي، هر ورځ به د نویو قبرونو انځور راځي. بل پلاو په میانمار کې نظامي رژیم چې 3 کاله وړاندې واک ته ورسېد د پوځیانو له کمښت سره مخامخ دی. اوس د سرتیرو ګمارلو یو نوی قانون عملي کوي. له مخې یې د 18 او 15 کلونو ترمنځ ټول نارینه مجبور مکلف دي چې له پوځ سره یو ځای شي. خو ستونزه دا ده چې په دغه هیواد کې ډیری خلک د پوځي حکومت خلاف وسلوالې ډلې پلویان دي او له همدې کبله اوس د نظامي رژیم پوځیان له خپل هیواد تښتي. زموږ د سویل ختیځې اسیا خبریال جاناتن هید تایلند تللی و او له همدې ډلې له یوه کس سره د لیدلي دي. د امنیت او خوندیتوب لپاره موږ د دې کس نوم او مخ نه ښیو. تایلند په میانمار کې د یوې کورنۍ جګړې اغیزو ته تیاری کوي چې لا وختي یې نښې په پولو کې لیدل کیږي. د سیند اوږدو کې د کرین قومي ملیشو د پولې واګې تر ګوتو کړي. د جګړې له امله ګڼ خلک د سرخوندیتوب لپاره دې سیمو ته رهي دي. مایساټ له جګړې تښتېدلو کورنیو ته یو پناه ځای دی، خو ځینې کورنۍ له یوه بل څه دلته راکډه شوي. د دې هلک مشر ورور 19 کلن دی، له احساساتو په ډک عمر کې. دی باید د پوځ د نوي قانون له مخې عسکرۍ ته جلب شوی وی. د پوځ مخالفه کورنۍ یې ویره کې وه او له یانګانه وتښتېدل. غرونو کې یې 15 ورځې پلی مزل وکړ چې دلته راورسیږي. وایي ما ته د منلو نه وه چې زوی مې دې له نورو ځوانانو سره جګړه وکړي. هغو زرګونو ځوانانو دلته ځانونه پټ کړي چې د میانمار پوځ له عسکرۍ تښتېدلي. دوی کې لږ اسناد لري، نو ځکه له یوې ویرې سره ژوند کوي چې ګواکې بیرته به ولیږل شي. زه دلته د یوه 23 کلن ځوان لیدو ته راغلم چې یوازې 3 اونۍ وړاندې را رسېدلی او ځان ته یې دې سیمه کې لنډمهاله کور جوړ کړی. له جبري عسکرۍ تښتېدلي 9 تنه دلته یوه سرپناه کې څو څارویو سره یو ځای ووسي. په مستعار نوم سنجي چې د عسکرۍ غوښتنلیک یې راغی، د مور په مرسته وتښتېد. په خپل ټاټوبي کې زه د ډار له احساس سره اوسېدم چې هره ورځ ښایي دوی راشي او ما پوځ ته بوځي. که څه هم ډېر لږ خواړه دلته لرو، یوازې وریجې او سبزۍ، خو څوک نه راځي چې ما ته زیان ورسوي. تایلند کې د ازادۍ احساس کوم. که څه هم دلته د اوسېدو موده ډاډمنه نه ده. هغه کسان چې په مایساټ کې اوسي اسناد نه لري، له ښاره نشي وتلی او د کار او زده کړو هیلې یې بایللي. کډوالو کې رواني ناکراري پراخه ده. دا میاشت د نوي کال د اوبو فیسټیوال و چې خلک د تودوخې کابو کولو یوه هڅه کوي. خو زرګونه کسان د لمانځنو کې د ګډون وس نه لري او یا دا چې پټ دي او له پولې پورې د پوځ خلاف جګړه کوي. نو لکه چې مې ولیدل میانمار یا برما او روسیه دواړه هغه هیوادونه دي چې جبري عسکري لري. خو د نړۍ په نورو کومو هیوادونو کې پوځي خدمت جبري دی؟ د دې قانون ګټې او تاوانونه څه دي؟ سید نذیر د پاکستان د پوځ پخوانی ډګر جنرال دی او پر دې نور معلومات راکوي. په موجوده زمانه کې چې موږ وګورو نو 2 ملکونه دي چې هغه کې کنسکرپشن ډیر زیات دی. یو اسرائیل دی چې په هغه کې تقریبا چې 13 لکه، په هغه کې 15 لکه الکان د ولس عمر نه پاس تر 40 کالو پورې او داسې زنانه چې کوم دي تقریبا چې 14 لکه دغه پکې موجود دي. د دې نه علاوه دا وی د تقریبا چې د 500 کال پورې هر شهري چې کوم دی هغه یو قسم لا کنسکرپټ فوجي دی او هغه فوجي ټریننګ حاصل کړی دی. نو د ټولو نه نوی دغه چې کوم دا
تاسو یې چې فوج چې کوم دی نو هغه د اسرائیل سټینډینګ آرمي کم ده لیکن ریزرو به د هغې 3 ځل دي او د هغې نه علاوه چې نون کنسکرپشن دی یا فوجي ټریننګ چا کړی وي هغه په ملین باندې دي داسې کوریا ده چې په هغې کې هم ضروري کنسکرپشن دی او هغوی هم داسې آرمي ساتي تر څو پورې چې د کنسکرپشن تعلق دی نو پاکستان کې یو وخت کې کنسکرپشن هو په فوج کې یا په ډیفنس فورس کې د تلو لپاره خو د دې ډېر نقصانات دي او کمې فایدې دي نقصانات دا دي چې په دې کې خو تعداد زیاتېږي لیکن د خلکو چې کومه کوالټي د فوج لپاره هغه پکې نه وي دویمه خبره چې دې سره مورال هغه نمونه مضبوط نه وي دا غوي حوصله څنګه چې د یو عام ان مضبوط فوج وي دریمه خبره دا دي چې وخت سپیشلایزیشن دی او دغه د سیویل کنسکرپشن لکه پټیکل چې څوک تلی وي نو پاره کې دومره دغه دلچسپي نه وي څلورمه خبره کې دا وی چې ډېر خلک چې هغه د بل کار د پاره ډېر فټ وي او هغه باندې هغه ټایم تیر شي نو دا غي د وجنه هغه سپیشلایزیشن د نور محکمو کې نشي کولای او بل په کې دا خبره هم وی چې په بجټ باندې هم یو بوج وی په دې چې دومره لوی کنسکرپشن کول او بیا غوښله تنخواګانی وردین ورکول او هغه به 2 کالو د پاره دا غي نه پس به ځای کېدل دغه هم به ډېر خلک نور ملکونو ته لاړ شي نو هغه د کنسکرپشن نوځي او به خپل ملک ته د ضرورت په وخت کې نشي راتللی